چې کوم نشه کوي د هغو سره یو یار دوست راشي هغه ورسره خپل غم شریک کړي نو هغه ورته دا وایي ته یو کش واخله ته دا وکړه دا وکړه نو هغه سره هغه یو شارټ ټایم کې هغه ته یو خوشحالي محسوس شي. او نن سبا چې کوم دی نو یو ماډرن نشه به ورته وایي چې هغه ته مونږ آیس وایو چې آیس نن سبا ډېره زیاته چې کوم شیشه ورته ویلی کېږي نو هغې کې ډېر زیات کسان چې کوم دي نو هغه مبتلا شوي دی. د هغه یار دوست چې د کومو سره هغو کیني د هغه یار دوست معلومات وکړي چې یاره زما د بچې د دې سړي سره کیني د دې هلک سره کیني دا خو نشهیي نه دی که چېرته هغه نشهیي کړي نو خپل بچې د هغې نه مطلب رکاو کړي هغه دې ودرې ټیک شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی. ملګرو نن یو ځل بیا مدد سینټر له راغلی یم. مدد سینټر کې چې کوم ډاکټر صاحب د راسره موجود دی د ده سره به په د علاج باندې خبرې کوو چې یاره منشیات له سړی څنګه راځي او په دې څه علاج دی. ډاکټر صاحب د ټول اول خو درته پروګرام کې هرکلی ستړي مه شئ. مننه دي ستاسو تاسو ته هرکلی وایو چې تاسو زموږ سنټر ته راغلي خلک چې کوم په نشې کې ککړ دي د هغو د پیدې دپاره به د نشې د روکتام دپاره یو څو خبرې ستاسو د پیج د وساطت سره انشاءالله وکړو. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې یاره سړی لکه نشې طرف ته څنګه راځي په کومه وجه به د نشې وجوهات خو ډېر دي خو نن سبا که وګورې که نه نو هر یو انسان د ډپریشن شکار دی د انزایټي شکار دی د چا ژوند کې څه سکون نشته دی لکه هر یو انسان څه نه څه هغه په څه مسایلو کې ګیر دی نو مونږ کوشش دا کوو چې یاره مونږ خپل ژوند چې دی هغه انجای کړو د هغه نه مطلب یو خوشحاله لایف تیر کړو نو د هغې دپاره چې کوم دی نو دا کوم کسان چې نشه کوي د نشه کې د اثر دی چې دغې سره انسان لږ څه ټایم دپاره خوشحالېږي نو اصل کې بیا ماحول دی هماغه ملګري چې کوم نشه کوي د هغو سره یو یار دوست راشي هغه ورسره خپل غم شریک کړي نو هغه ورته دا وایي ته یو کش واخله ته دا وکړه دا وکړه نو هغه سره هغه یو شارټ ټایم کې هغه ته یو خوشحالي محسوس شي نو هغه وایي خو ډېر یو ښه شی دی نو د هغې نه پس چې دی هغه بیا په دغه څیز باندې راواوړي لږه کوي او چې کله هغه بار شروع کړي نو د هغې نه د هغه اډکشن وشي نو هغه اډکشن بیا دې حد ته ورسي اډکشن مونږ هم دې ته وایو چې کله تا ته پته ولګي چې دا شی نقصاني دی او د هغې باوجود هم ته استعمالوې نو دغه اډکشن دی نو بیا په دغه طریقه باندې دوی بیا راشي د خپلې خوشحالۍ دپاره د خپلو غمونو د هېرولو دپاره دوی بیا د نشې نه فایده اخلي. ډاکټر صاحب نن سبا کومه داسې نشه ډېره کېږي کومه استعمالېږي ډېره زه به دا ووایم چې نن سبا خو چرس خو په دې پریفري ایریا کې چې دی ډېر زیات کامن دی ډېر زیات ځکه چې هغه د هغوی یو خپل یو پیداوار دی داسې دی او نن سبا چې کوم دی نو یو ماډرن نشه به ورته وایي چې هغه ته مونږ آیس وایو چې آیس نن سبا ډېره زیاته چې کوم شیشه ورته ویلی کېږي نو هغې کې ډېر زیات کسان چې کوم دي نو هغه مبتلا شوي دی کې زموږ میډیکل سټوډنټ هم ډېر زیات دي د دغې دپاره چې یاره بس خوب نه کوي 48-72 هاور پورې سړي ته بیا خوب نه ورځي نو د دغې دپاره زیات استعمالېږي نو چرس او آیس چې وي دا ډېر زیات استعمالېږي. ډاکټر صاحب نن سبا چې څنګه تاسو ته پته چې ډېر کم عمره ماشومان دي دا نشې کوي دا څه وجه اصل کې خبره دا ده چې مونږ سره ډېر زیات ماشومان مونږ مدد سنټر کې اډمټ کړي هم دي نو د هغې ماشومان زیات راځي د هغې دا ده چې د هغې په سر باندې د چا لاس نشته دی هغه ماشومان چې کوم دي هغه لکه د وخت نه د هغې صحیح تربیت نه وي شوی لکه داسې د کور نه بالکل باروبار ګرځي که نه کور ته هم نه راځي د کور نه بهر شپې هم کوي نو دغه مور او پلار چې کوم دي د هغوی زیات د هغو هغه تربیت څه کمې د وجې نه هغه ماشومان دغه ماحول ته لاړ شي چې تعلیم ونه کړي او بیا د دغه نشیانو سره کېږي او نشې سټارټ والی بس. ډاکټر صاحب لکه د دوی علاج په څومره ټیم کې کېږي کمپلیټ کېږي د دې علاج خو چې کوم دی نو که زه د خپل ایکسپیرینس مطابق سره خبر وکړم خو چې زیات ټایم دپاره دوی څومره د دغه ماحول نه آیسولیټ شي جدا شي نو ډېره به ښه وي خو زموږ سره چې کوم نارمل چې کوم رینج مونږ ښودی دی نو هغه 3 منت دی 3 میاشتې زموږ سره علاج دی دې کې د ده ډیټاکس هم کېږي د ده چې څومره د پیشنټ وډرال سیمټم راځي هغه مونږ ته هم پته ولګي نو پیشنټ مونږ سره په دې 3 میاشتو کې ډېر زیات سټیبل کېږي ډېر زیات برابرېږي. ډاکټر صاحب په اخري کې کتونکو ته څه میسیج څه پیغام بس تاسو د پیج په ترو باندې به زه دغه یو میسیج وکړم دغه پیرنټس ته دغه د هغو چې کوم مطلب ریلیټیو دي ټول چې په خپلو کشرانو باندې چیکینګ بیلنس شروع کړي ټیک شو که هغو ته څه پیسې ورکوي نو د هغې باقاعده د هغې نه تپوس وکړي او په ټایم باندې د هغې مطلب چې کور ته ان اوټ په څه ټایم باندې کوي په دې باندې خیال وساتي
د هغه په ماحول باندې خیال وساتي، د هغه یار دوست چې د کومو سره هغو کینی دغه یار دوست معلومات وکړي چې یاره زما د بچی د دې سړي سره کینی د دې هلک سره کینی، دا خو نشهیي نه دی. که چېرته هغه نشهیي کړي نو خپل بچی د هغې نه مطلب رکاو کړي، هغه دې ودرې ټیک شو، هغه یې دغه ځای نه منې کړي. نو همدغه مې دغه مور او پلار ته دغه خلکو ته یو میسیج دی ستاسو د پیج په وساطت سره چې د خپل بچي په دغه ترو باندې مطلب څه کړي کنټرول کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب ټیم راکولو مو یو ځل مننه. ملګرو تاسو د منشیاتو په باره کې لکه د دوی کم کسان چې منشیاتو کې ککړي دي دوی مدد سنټر له راشي د هغوی په کومه طریقه باندې علاج کېږي، څنګه دوی نشې ته راشي، څنګه دا نشه ته ختمېږي، د هغې په باره کې د ډاکټر سره خبرې وکړي. تر بل ویډیو پورې مال او زما کیمرامین الله کې اجازه دولې الله په امان.